لکه چیرو د اوازونه پکې راځي دي پکې کنه ولې موبایل سایلنت کا زه خو سم وکیل ها او ترى وی غلی دی پراته پادیرو خلک څنګه شو تسلیم د هنګامو خلک او خپل خلوص بلا را تر وګرځي ستړي شو زمنګ پوغو خلک او ځان خو به لازم مسرا تخاینو ځان خو به لازم د چرخا یو سر باندې موکین ول د خپل خلک او زیان ګوري حرمت د جبین ګوري نش باندې حساب دي د پښتو خلک او خبر لوسیم غنیمت دنو نن سبا خو ځان ساتي په خلو خلک او خپل کړي مزل باندې خپېمانه یو څومره لنډ راتاو شو دو خلک او داسې په پیسو پسې په منډه دي داسې په پیسو پسې په منډه دي یو بل وینوس په جنازو خلک ځکه دا واوره ها د دې یار دا شعر نه دی نو دا ولې دی خواندل په دې شعر په دې پورې مې دا وخواندل چې دا خو دې اوس سپینه وینا ده خو ډېر ښکلي شعرونه دي لیکلي دي اورې خو څه ووایم چې دا اوس د چا سره سمې نن نیازک ته دې سوی ته نیازک ته سوی لګا نیازک ته مې دا وی چې نیازک زمونږ د زړه سر دی نو مې نیازک دا شعرونه دي د یار دا واوره اورې دا څنګه شعر و داسې په پیسو پسې په منډې دي نیازکه واوره ګوره داسې په پیسو پسې په منډې دي یو بلینی اوس په جنازو خلک خو ښه ده دی خو په جنازه کې نه چا خیر سلا ده پروګرام شروع کولو ته دې هم پرې نه ښودو یار وخت یې مړه پروګرام خو شروع دی نو څنګه شروع دی سلامونه مو اسم نه دي کړي په لا پچا مې سلام نه دی اچولی پروګرام نه یاره سلامونه وایه که نه ته اوس خپل کړه درته ودرېږي چې وخاندې نو ځیمه وار شو ته به مرې سلامونه ملګرو ستړي مه شئ دا غزل بیا ووایه مړه دا خبرې پتې کټ کړو دا سر والله دا کټکول مټکول نشي دا به همدغسې ځي تا چې وخاندل دا هر څه به ورپسې ځي او سلامونه خوږو ستړي مه شئ راغلی یم او تر څخه بیا باران شوی دی دلته میا خان سینګاو کې غرونه هر څه ښه صفا ښکاري بس مطلب بې وینا راغلی یم نو اوس ګورو چې د سره څه نوي لیکلي شته او که نه که نه نو زه دا ګپ خو به ورسره ولګوو که نه که څنګه دی راغلی دی زمونږ د بنیر او زمونږ چې دا کم سړک دی د دې سروې کوي دی اوس په دې ټایم کې د امیر مقام سره خاص مشیر دی نو وایي چې دې سروې کوم کیدی شي دا پخېدو سي امکان وشي ولې وروستو ماته دا نه وایي چې دا ځای او دا ځای ته کټ که دا به هم دغسې ورکوم خاص څنګه چې ریکارډینګ شروع دی هم دغسې به ورکوم نه دي وایي زمونږ دا سړک مې وران دی نو دغه مې وي نه ستاسو دې ځای کې چې دا کوی ضرورت و هغه چا ونه کړله دې ځای کې تاسې وي موږ له د بیزو مسله د اوبو دپاره په اوړي کې بیا نو هغه مسله حل نه شوه اوسه پورې نه که نه حل شوي مړه زه دې ملګرو ته به چاته وینا هم کوشته پکې څه ملګري څه شي چې دا کویې وکړي دلته خیراتي خیراتي کویې صحیح دی که نه دلته کې ثواب به د دې ځناورو ثواب به دغه کې کم ملګري چې داسې او غواړي څه زکات او خیرات یا څه وباسلي که نه والله خدای دې مړه ته غلې کېنه ستا دپاره نه وامه د کوی دپاره وامه لکه داسې که چا څه منلي که نه لکه دې ځای کې یو ځناورو دپاره دې ځای کې یوازې د اوتر څاروي نه دي دلته کې بلا ډېر څاروي دي د اوبو مسلې په اوړي کې بیا دغه د خندا خبره نه ده سمه سیریس خبره کوم کم ملګري چې داسې کول غواړي چې دغه د کوی دا بندوبست وکړو ورلخه ما سره خیر د رابطه وکړئ دغه نمبر باندې ځه ټیک ته او تره دعا سلام وکړه پروګرام شروع وختي دی ګوره ښه بس سلامونه به مینهوالو ته ووایو دا خندا تا وړاندې وکړله نه دا به وي دا به خو ګوره پروګرام شروع شوی دی تا ته ما دې کې کټینګ مټینګ
مینهوالو ته چې څنګه معلومه وه چې د 2 میاشتو نه سوکړه روانه وه او پرون زه وایم چې په پښتونخوا کې ګیر چاپېره ډېر ښکلی باران وشه نو کم از کم دی باران باره کې خو به چې څه لیکلی وي او لا اوس هم ورېځې ښه ښکلې د رحم ولاړې دي نو په دغه باندې به دغه څو نوي شعرونه مینهوالو ته ووایم چې د مینو زړونو سایله په سا شوه د مینو زړونو سایله په سا شوه چې د ښکلو د سپرلي تمه پیدا شوه او د باران دپاره هر څوک په زاری و چې قبوله خدای خبر د چا دعا شوه ډېر ښه او د مودو نه یې د قهر په نظرو د رحمت سترګه یې مونږ پله بېګا شوه او په دې کې باران کې ګرانه ده چې راشي زړه کلار شه دغه تمه نن خطا شوه او ستا غزلو دومره مسته کړه او تره د رګ رګ وینه مې ډکه د وفا شوه ډېر ښه یار او دغه څو شعرونه نور هم چې زړه او ذهن روغ وي خو ارمان پکې ترمنځ شي زړه او ذهن روغ وي خو ارمان پکې ترمنځ شي او ورانه یارانه شي چې سود زیان پکې ترمنځ شي او زه چې اراده درتلو ستا کلي ته جوړه کړم نو ګوره د خدای کار ته چې باران پکې ترمنځ شي اور به ستا د شونډو نه پخوا یې نغستی و خو دا شکر وباسه چې پیزوان پکې ترمنځ شي او ښه زمونږ خبره روغې صلحې ته نږدې شي خو څوک هم او ترغه مازان پکې ترمنځ شي دا خو نوي نه دي نو ولې دا نوي دي که وګوره زما په کتاب کې نو که دا پکې نه زه به جرم یم نو دا خو موږ ریکارډ کړي وي کوم ځای کې دې ریکارډ کړي راوړه وه که ناسې ریکارډ کړي دي نوي شعرونه وایه راته ها نوي شعرونه کوم دي موږ سره د روجي فکر دی ته نوي شعرونه نه لاړې اورې ولې روجي څه فکر دی روژه تاسو خوري نه نه روژه خو د برکتونو میاشت ده ما څه خوري نه اورې خو د خامخا نیول به غواړي لږه نیول به نیوي به نه نه دا و چې د اوس نه بیا شروع کړی وی چې لږ کم شي ښه تره نور وایه که نه بس نور به دغه څو شعرونه تا وختي دغه د پښتو او د دغه ذکر وکړه دغه به ما ووایم زه خپل شعرونه چې په کوم هنر باندې د وخت خپلو پردو خوړو خلکو پښتو خوړه ګوره موږ پښتو خوړو سره له خپله بېوسي په مخ څپېړې راکوي څه د چا نازو اداګانو ملازو خوړو او موږ چې واړه واړه رالوی کړه د خپل زړه په غوښو جاړو به نه چې نن هغو ساتلو سپو خوړو موږ چې واړه واړه رالوی کړه د خپل زړه په غوښو جاړو به نه چې نن هغو ساتلو سپو خوړو او په دې ارمان کې یو تره چې به ټک شي کله هره لمحه د لیوني زړه درزېدو خوړو ډېر ښه دی یار او دغه څو شعرونه نور هم ته بار بار د نوو شعرونو وایه چې نوي الهام ته مې د وخت جبر بیخي نه پرېږدي نوي الهام ته مې د وخت جبر بیخي نه پرېږدي یاران غزل غواړي او مونږ غریبي نه پرېږدي نوي الهام ته مې د وخت جبر بیخي نه پرېږدي یاران غزل غواړي او مونږ غریبي نه پرېږدي واه واه کوه که نه څه واه واه کوه غریبي تا څنګه نه پرېږدي 200 بیزي دي او غریبي نه پرېږدي 200 بیزي کوم دي خوار شوي چې نوي الهام ته مې د وخت جبر بیخي نه پرېږدي یاران غزل غواړي او مونږ غریبي نه پرېږدي زما بچی به څنګه پښتو لیکل لوستل زده کوي ورته نصاب کې چې پښتو څوک لازمي نه پرېږدي او ډېر زیات خفه د پښتنو د نوي نسل کړم نو هر څه چې پاک خرایي برید ګیره زلمي نه پرېږدي او دا د بارودو تور لوګي او سرې لمبې د ګولو نښې په ګل ګل پښتونخوا کې د سپرلي نه پرېږدي ګوره په دې خاوره د جنګ او د دهشت له ویرې مرغۍ خو پوه شوې اوس په جالو کې بچي نه پرېږدي او دغه څو شعرونه به نور هم چې نه پښتو له نه کورسو له غرضي مري پښتانه صرف په نوم د غیرتي مري په خپل سود زیان باندې خدای ګوکاریانې خوشحالیږي بس مدام په شاباسي مري
او د آباد اسلام آباد په نوم جلسو کې پیسې څو خوري او د چا پکې بچي مري او چې تر څو روان بې لارې پښتانه وي نو تر هغې به هم داسې لاروي مري ډېر ښه او عجیبه شان تماشه د راشه وینه غاټان مخکې او په ګولو خواران وروستي مري او چې په حال کې د پښتون دا کوم کردار دی نو ستر تاریخ پتې او تره د ماضي مري نوي شعرونه ووایه راته نوي کوي د سره ووایه نوي ته تا چې ما نوي دغه کړي دي هغه ته چا په مړه نو یو څو یو ته ما زه به پکې بیا رایاد کړم خو یو غزل به خیر دی ته ووایه ما سره نور نشته سوا زه ستا د ایمان هم ګورم که چې ستا نوي څه لیکلي دي مونږ خو د بیزو منډې کړي دي په هغې کې نوی شعر کوم ځای زه دا به ووایم پکې که نه چې نه یارانو ته د یاد نه د هغې رنګ وخت بدل کړلو زمونږ د جوسې رنګ د وختن پوښتنې څه کړي مسافر یو مونږ ته یاد نه دی د خپلې دروازې رنګ او زمونږ قتل به ثابت په خودکشۍ کړي یا به ورکړي ورله څوک د حادثې رنګ آیا دا زما د بېوسۍ ښکاره ثبوت دی پیکه شوی چې د ستا د لوپټې رنګ سیاران هم په صابون باندې ولاړ دي څه ختلی دی په موږ د زمانې رنګ بس درمان لالا بل ورځ زمونږ یو کلیوال ځوان مسافر د بهر هیواد نه په پټې سترګې غریب راوړل شوی تابوت کې راوړل شوی دی او هلته په اکسیډنټ کې مړو نو په هغه مې دغه څو شعرونه په پښتنه مینه چې په کوم هنر باندې په دې بانو مې مسافر بچې خبر له راځي کله په سوال د چا واده کله اختر له راځي خدایه زما د مسافر بچي به دا برخه وه چې پټې سترګې جوبل به خپل در له راځي او دغه متل د زمانو نه په پښتو کې شوی کاڼی چې ځي نو اکثر د یتیم سر له راځي په بله خاوره څوک ټوپک او توره نه راخلي خو هر یو ظالم د پښتنو وطن ته شر له راځي او تره زه خو دې جنون ته فکر وړی یم کله په سوات کې اوسي او کله پېښور له راځي ډېر ښه دی نمبر دی دی او ریښه د مسافرۍ یو څه شعرونه دي مسافرو دپاره تا مو وی چې حادثه کې یا په غم کور ته راځي مسافر ګنې ډېر کم کور ته راځي مجبورۍ کې په ژړا له کوره وځي خو واپس هم په ماتم کور ته راځي بس ملګرو دا دې ټولو ته ډالۍ وي دغه شعرونه او نوي نور څه وایي نوي څه شته را سره یاره سره نور نشته یو څه ووایه بس ډول دی یو کلام ووایه نو چې را سره بیا نو ویلي به مې نو حرام دی درمان لالا که څه را سره یاره او پکې د یار د دغه دغه دی دا نه دی که نه مړه دغه آخري غزل به یارانو ته نوې ووامه چې زما د دومره محبت دغه سره ډېره وه چې خپل احساس ته د مجرم کړم دا ګیله ډېره وه نور مې په عشق کې د فرهاد مقام ته مه رسوه بس که کلار شه که نه زړه دا یارانه ډېره وه خیر که په ژوند مې د راتلو نه انکاري شو جانان د مرګ په وخت یې د راتلو کړې واده ډېره وه او هسې په نه زړه یې ملګرو ځان سینګار کړلو خو د بل ډولۍ ته چې ختله نو خفه ډېره وه او هسې عبس مو کړم گزار د ملکڼ د سره زما وجلو د سوات د سیند چپه ډېره وه او تره زه د دنیا نور خپلولۍ څه کوم چې ستا د غم سره اشنا شوم دا رشته ډېره وه ډېره مننه ملګرو بل پروګرام کې به ملاویږو سره هلکه دا ګوره یو دا تا پکې دا ځینې خبرې ګوره ور نه کړي د څو ځینې خبرې دا به ټول